چې کوم فزیکل وایلنس دی کوم د چې موږ ګورو وهل ټکول ډز کول او روډ بندول دا خو ښکاري خو د اپیسټمیک یو هغه وایلنس یو شکل دی چې دې ته چې چا په سوات باندې په وزیرستان باندې په پښتونخوا باندې بره ښکته او بره پښتونخوا باندې چې کومه ستونزه راغلې ده خلکو وایي چې په دوی کې څه مسله ده بیا په لاهور کې خلک دي او لټریچر چاپ کوي دوی وایي چې په دوی کې سود دی په پښتنو کې سود دی نو دا او بیا ډاکټر صاحب چې کوم غادر ته وایي چې زموږ پروفایلینګ کوي نو د دې ټول شاین دي او 3000 نورې طریقې دي د دوی سره چې دوی د خپل غم مخې ته راوړي او خپل جنګ یو د دې بله طریقه ده هغه چې کوم ما خبره وکړه د دې بالکل په ضد ده دا چې موږ دې ته مجبور کو چې یو څه کسان رانه بیل کی او هغه کسان ټوپک واخلي او هغه کسان بیا که د لشکر نوم ورکوي دی او بیا که دته تمغه امتیاز تمغه پته نشته کمې تمغې ورکړلې چې کوم په لشکرو کې وو دا په ټوله پښتونخوا کې شوې ده په افغانستان کې چې وشو مخ تاسو ویل کې ډېر خطرناک طور باندې ناکام شو او د دې نه ډېر زیات ځان ساتل پکار دي که موږ په خپل عام محفلونو کې خبرې کوو نو بالکل به عدم تشدد او د سیاست دا داسې یو کار وشي زه به کوشش کوم چې په دې باندې خبره راټوله کړم دا داسې کار وشي چې په یو ځای کې د څوک چې خاموش شي غلی شي پټ شي یا د کلي نه لاړ شي نو د دې سره یو دا کار وشي چې دغه د دینه د سیاست کولو یا د اختیار نه دی د فیصلو اختیار بازار به کله کلاوي کرفیو چې دا کرفیو ډیر غټ مثال دی بازار به کله کلاوي کله به ځي کله به وځي کله به د چا سره تعلق ساتي کله به بهر ته ځي کله به خلک تا خول راځي د چا سره به څوره تجارت کوي چیک پوسټونه چې دي د دې په دې وجه باندې د خلکو نه د اختیار د احساس نه وي دا لاړ شي نو چې د اختیار وس لاړ شي د خلک مفلوج شو ذهني طور به مفلوج شو او دا بیا جسمانی طور مفلوج شو او خاص کر تنظیمی او سیاسی طور هم مفلوج شو نو دا فعالیت او دا مفلوج کېدل چې دي دا بیا بیرته صرف په یو شی باندې راغونډېږي لکه ما چې اول خبره وکړه هغه دا ده چې په سیاست باندې بیرته سیاست باندې د اختیار احساس نه دی اختیار به بشک مونږ ته په 2 ورځې کې نشي ملاو اختیار به بشک مونږ ته په اسانه هم نشي ملاو خو دا د اختیار دا احساس نه دی چې دا ضروري کار دی دا کومه دا زما خاوره ده زه به ځم